السلام علیکم. وعلیکم سلام. دلته څه شی کې له کور مې ونیګه راغلی شي کورونه پرېږده دا دلته زه لګیا یم منډه لوړ شوي اجرا کې کېنه هلته به ول منرو شي بده خبره و پوه شو ول ما چې روسیې ټیکالې پښتنه ترې کوه چې ټیکاله نه یې خوړلې و چې پښتنه ترې کوه چې چاچې نه یې څښلې بس هلته کېنه په اجرا کې اجرا خوښ یې مه پرېږده وعلیکم السلام. ستړی مه شې ښه یې صحت ته ښه دی ټیک ټاک کښېنه ښه یې په خیر راغلی یاره ول ما خو راغلی دی کېدای شي چې ته خوږه موږه خو راوړي پښتنه خو بېرته وکړو پوه شې ول ما شی راوړی که نه خلو چې راوړی مې دی څه شی راوړی چارج مې راوړی دار چېرته په کورېږي دا خو پوخ شو پړک دی ول ما چیله راوړم که ټیکاله یې راوړم نه بس ما کوه څه اوبه خو به یې راوړم زه به بیا ټیکاله راوړم ځه صحیح شه ټیکاله به یې راوړم جی ول ما راغلی و ټیکاله یې نه خوړلی ښه ټیکاله نه خوړلې ځه صحیح شوه زه ټیکاله یې لره خلک ویر وړه ټیکاله روشه ده ټیکاله ویره ټیکاله ویره چې نه خفه نه شي ټیکاله یې راوړه ټیکاله مې راوړه زه به یې له اوبه راوړم ته دا خوراک ها صحیح ده دا اوبه دي ها صحیح بس موړ شوم نه باس دی نیکه جی ول ما خو ټیکاله وخوړه وګوره دوه ټیکالې راخله د درېیم ایتب کې څه ضرورت ده ګوره چټي خرابېږي داسې وکړه نه چې دا دوې ټیکالې باندې خو به دی مړ شي صحیح و دا درېیمه دا د وجیرې د مو عزت دی دا درېیمه ټیکاله پوه شوې ټیک شو جي ټیک دا درېیمه ټیکاله د مو عزت دی ټیک شو جي بس بېغمه شه ښه ولمانه خدمت ښه کوه جي ټیک شو جي السلام علیکم. ول ما ښه یې جوړې تګړی صحت ته ښه ده کښېنه ښه یې شکر خیر راغلی ښه په سور کې ټیکاله به یې خوړې وي که نه یارې مړه به زه یم چې پرېږده نه ټیکاله به یې راوړه ښه ځه صحیح ده لږه ټیکاله راوړه خوله چې مړم یم خو څه رویه وړه صحیح ده که نه ځه صحیح شوه ډېره مننه خو نیک خوشتام نه رښتیا نیک راته وي چې ول ماله درې ټیکالې وراچوئ شموره یوه دوې درې دا درېیمه خو د عزت ته که نه دا به ویره ول ما ټیکاله وخوره ښه هسې یې ده را تکلیف کړو خیر ده هېڅ خبره نه ده ټیکاله وخوره ښه اوبه لره واخله نه اوبه بس ما راخله ښه ځه لږ یې را واخله ښه اوبه بې لره څه شایل دی څه چل دی مو عزت یې پرې نه خو حاجي صاحب لږ صبر خو وکړه که نه څه چل دی څرنګه عزت دغه نه لږه پوښتنه وکړه دی چې عزت وښایي دا څه شی وشو څه شي عزت دی درېیمه ټیکاله یې نیکه وخوړه مړه خوله یې یختان ته عزت یې چې خفه نه شې تره پر خان خبره ورودلې سړی هسې کماکل غوندې سودا و بس چې نه خفه نه شې وایم خو ډېره بس زه صحیح شوه نه یم خفه خو اوس خو مې پرېږده که نه دلې خبره وروه